علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه اساسان یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګرانو قدرمنو کتونکو، نن سبا د انټرنیټ دور دی. د دې انټرنیټ په دور کې مختلف خلک لګیا دي انلاین ارنینګ کوي. درې میاشتې مخکې ډاکټر حفیظ الرحمن سجاد صاحب او دغه سره علي خان به هم تاسو لیدلی چې لایو راغلی و. هغه یو انلاین ارنینګ پروجیکټ شروع کړی و، په هغه کې موږ حصه اخیستې وه. په هغه کې 3 میاشتې کار موږ ټولو ملګرو وکړو، خو زموږ د ټیم چې کوم څونه ممبرز دي د هغو د خواهش و چې د ډاکټر حفیظ الرحمن او سجاد احساس سره موږ بای پیس میلاو شو. نو موږ د ډاکټر حفیظ الرحمن او د سجاد صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې هغه زموږ د ټیم ټول ممبرز ته یو سرپرایز پروګرام کړی دی لوړ دیر ته مرګره ذایقه محل هوټل باندې. نو موږ به ځو دغه پروګرام به موږ انجوای کوو او د دغه سره چې کوم زمونږ ګوګل بابا ورته وایي د هغه سره به تاسو میلاوو، د ګوګل نه پروجیکټونه اخلي. د دې نه علاوه زموږ د ټیم چې څونه ممبرز دي د هغو سره به میلاویږو. نو چېرته ځئ مو او د دې ولاګ نه خوندونه واخلئ او راشئ تاسو وګورئ چې انلاین ارنینګ په کومه طریقه کېږي. نو موږ ځو تاسو د ډاکټر حفیظ الرحمن صاحب سره، د ګوګل بابا سره او ورسره د سجاد احساس سره هم تاسو میلاوو. نو راځئ موږ سره د دې پروګرام نه خوندونه واخلئ. که څوک هم زموږ په دې چینل کې نه وي، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ. نو راځئ موږ سره. انلاین ارنینګ پروجیکټ پروګرام دی. موږ چې په ګوګل کې کار کړی او ګوګل بابا سره موجود دی او زموږ سره څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول زه د محمد اسد ثاني ما اورېدلی او غالبا د جهان بنان اسد ثاني صاحب او بیا د ډاکټر حفیظ او د سجاد احساس صاحب د ملګرو ډېره مننه کوم. قرآن کې الله پاک فرمایي او نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې علم کې د خور کوي چې څومره پوهه تاسو راشي دا نور خلکو سره جوړېږي دا بل موږ دغه درخواست کوي چې په خپل باندې ځان یې کوي د خلکو په کولو کې مدد وکړي، خپل ځان د ښه رزق پیدا کړي، ښه غوښتنه وکړي او د نور خلکو سره ومومي. پښتون د پنجابي سره نوکر شي، ازمری لکه د سپي سره نوکر شي، منظرې به د ګیدړ څوکیداري کړي. په پنجاب کې چې چودري سره نوکر شي، منظرې به د ګیدړ څوکیداري کړي. په پنجاب کې چې چودري سره نوکر شي او ښکلی ځوان به دو بدشکلو ته جیجي کړي. ښکلی ځوان به دو بدشکلو ته جیجي کړي، ښکلی ځوان چې موسري سره نوکر شي. او پنجابي و د پښتون داسې مثال دی، پنجابي و د پښتون داسې مثال دی لکه باز چې د طوطي سره نوکر شي. وایي ونه ګوره بیا یې ستوري لاندې کښېنه، وایي ونه ګوره بیا یې ستوري لاندې ګوره، سړی چېرته د سړي سره نوکر شي. انلاین ارنینګ پروجیکټ حفیظ الرحمن صاحب هم دی او سجاد احساس صاحب هم سره موجود دی. حفیظ صاحب څه وویل غواړئ؟ زه خو یو مثل شارټ ویم چې الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ دا لومړنی پروجیکټ اختتام ته ورسېدو او کوم ملګري ټیم ممبر وو هغه دلته کې راغلي په موږ باندې اعتماد یې وکړو. ډېره مهرباني ټول. سجاد صاحب تاسو به څه ویل غواړئ؟ اسد بھائی زه دغه پښتنو ته یو پیغام ورکوم چې کوشش کوئ همیشه یو بل سپورټ کوئ، د یو بل خپې مه وهئ او یو بل سپورټ کوئ. نو تاسو به همیشه الله پاک به ستاسو کامیابي ستاسو په ژوند کې ستاسو مقدر کړي انشاءالله. یو جهان مننه د سجاد احساس او ډاکټر حفیظ الرحمن.
مېلمه راغلی ډېر لرې نه راغلی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاره ته وایې ډاکټر صاحب ته کوم ځای نه راغلی یې؟ زه جی د ضلع ټک نه راغلی یم. د پنجاب نه. پنجاب نه. جی پنجاب ضلع ټک. او ماشاءالله د دې پروجیکټ چې کوم ځای نه مطمئن یې؟ بالکل جی ان شاء الله زه د دې پروجیکټ نه ډېر مطمئن یم او زه د 2003 نه چې کوم دی دا یوټیوب چینل او دا نت یوز کوم، خو لیکن ډېر پروګرامونه راغلي دي، ډېر خو ما په چا باندې اعتماد نه دی کړی ځکه چې په دې کې واحد د سجاد صاحب او حافظ صاحب واحد د سجاد صاحب او د حافظ صاحب پروګرام چې ما په لومړي ځل وکتو نو زما په اعتماد راغی او ان شاء الله چې زما په داسې اعتماد راغی لکه په نالیدلو کې چې ما یې داسې د خبرې وکړې دا به حقیقت دي، د په خبرو کې وزن دی، د په دې کار کې وزن دی، د په دې اخلاق کې. نو ما بغیر د لالچ بغیر د په دې اعتماد وکړ ان شاء الله ډاکټر صاحب باندې او خپل په دې کې مې حصہ واخیست. ډېره مننه. چونکہ دلدگی مہمانوں میں زیاد تھی حدیث سے دوبارہ اور سجاد سے دوبارہ ماں اللہ مشہورہ اوبئی چلا کا ہوئی تھا اور حدیث سے اور سجاد سے تحریف ہوگا سجاد سے اور حدیث سے درخواست سے تراشی. سجاد احساس صاحب چې ماشاءالله د دې لپاره څونه کار کوي او سوشل اکټیویټي کوي، هغه زموږ سره په دې پروژې کې د حافظ صاحب سره ډېر لاس تر راغلی نو هم را سره موجود دي. یو جهان مننه ستاسو او بیا د پروګرام د ارینج کولو ډېره زیاته مننه اسد ثاني ستاسو د راتګ د قیمتي ټیم هم زموږ دپاره ویستو راغلی دغه ځای قایمحل هوټل ته او زموږ د پروګرام له تاسو نور هم ښکلا وکړه. ډېره زیاته مننه ماشاءالله. دلته چې څونه ملګري راغلي دي ښه مطمئن دي او امید دی زموږ چې په دې پروژې کې به مخکې کار کوو نو زموږ کتونکي ګوري هغو ته څه ویل غواړئ؟ اسد بھائی اصل کې خبردار چې یاره زموږ د پښتانه چې دی د آنلاین کوم سورسز دي دې سره دیو مخته نه دي که نه لکه پوهه نه دي نور که تاسو سوچ وکړئ کوم انډینس چې یا دغه پنجابیان دي دوی ډېرې زیاتې فایدې واخیستې. اول کې چې کله موږ د آنلاین سروس سټارټ کړه نو د پښتنو ته دا خبره یو عجیبه غوندې ښکارېده دوی دا مطلب دا یو فراډ دی او دوکه ده. الحمدلله موږ اولنی کوم پروجیکټ چې و د 2 میلیون 20 لک روپو کار زموږ سره ملګرو وکړو د مختلفو علاقو نه ایون دا چې موږ سره مسافر ملګري د بهر ملکونو زما یو مشهور ورور دی دوبۍ کې تعلق ساتي، دوبۍ کې هلته خپل کار روزګار هم کوي، کار یې راسره وکړو 5100 روپۍ هغه ته میلاو شوي. نو الحمدلله موږ ډېر زیات مطمئن وو. پروګرام ارینج کولو مقصد هم دا و چې یاره د خلکو ته پته ولګي، د پښتنو ته پته ولګي چې یاره دا څه ډوب پوک نه دی، څه دروغ نه دي. او حالانکې موږ یو اپیس هم انشاءالله ډېر ژر به هغه اوپنینګ وکړو. څوک هم چې زموږ سره میلاوېدل غواړي یو نوي کسان موږ سره انټري کول غواړي نو موږ به هر چا ته هرکلی ویلکم کوو. ډېره مننه سجاد صاحب، خبرې تاسو اورېدې ماشاءالله دا پروجیکټ به روان دی د څو پورې چې سجاد صاحب او ورسره حفیظ الرحمن صاحب ژوند دي موږ به هغه پروجیکټ مخکې وځو او موږ په دیر کې دې پروجیکټ ته چې کوم دی یو عملي شکل ورکړو.